2000 کاله ژوند 1500 کاله ژوند 600 کاله ژوند نو دا ټول به څنګه الله به په ریکارډ کې څنګه راوباسي چې زره زره عمل الله راوباسي الله وایي زه کولی شم څنګه احصاه الله ونسوه الله وایي ما ګوره شمار کړي دا خو تاسو نه هېر شي مانه نه هېرېږي الله وایي وما كان ربك نسيا او ستا په رب باندې چې ته هېر نه راځي چې د هغه نه هېر شو ټول اعمال الله نوټ کړي دي د قیامت په ورځ به مخې ته زموږ ته مخې ته کوي وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الله وی تاسو چې څه عمل هم کوئ که نه زه د باندې ګواه یم زه تاسو وینم چې تاسو څه کوئ او د هر څه پرېږده رب العالمین څه وایي وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله وی درس خو پرېږده ستا د رب د علم نه هغه ذره مثقال ذره ذره څه ته وایي دې علماو ډېر تفسیرونه کړي یو تفسیر دا دی کله که تاسو خیال کړی ده د نور د شعاع چې لګي او د رڼا لګي د کور کې کړکۍ کولو کې به کړکۍ کې رڼا راشي که څه نري نري شین الوځي لیدلي دي که نه دې ته ذره وایي الله وی دومره شی هم زما د علم نه بهر نه دی که هغه په ځمکه کې دی او که هغه په اسمانونو کې دی ولا اصغر من ذلک وی که دې ذرې نه برابر دی د دې ذرې نه وړوکی شی راته معلومي دا هم زما د علم نه بهر نه دی الا فی کتاب مبین دا ټول هر څه الله وی ما په یو کتاب کې لیکلي دي وی هر څه به تپوس کړي ډېر ناشنا آیت دی تاسو ته بیانومه انسان دا زړه را ژوندی کوي انسان ډېر ویرېږي د خپل رب نه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله وی زه به تپوس د پیغمبرانو نه م کوم چې تاسو دین بیان کړی دی او که نه او زه به تپوس د دغو نه م کوم دا پیغمبران چې پسې تللي دي د قوم نه به م تپوس کېږي د پیغمبر نه به م تپوس کېږي بیا الله ډېر ناشنا خبره کوي فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الله وی د هر څه ورته د علم په رڼا کې بیان کوم زه ګوره غایب نه وم د هر څه لیدلي دي الله وی وما كنا غائبين دا سوچ مه کوئ چې دا الله غایب دی دا عمل چې زه کوم الله به نه یې لیدلی دا خبره چې زه کوم جو الله به یې نه اوري نه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الله وی درې چې ناسي او جرګې کوي زه څلورم یم ولا خمسة إلا هو سادسهم او چې پنځه الله یې شپږم دی ولا أكثر من ذلك که چېرته د دې نه زیات وي او که د دې نه کم وي الله د هغوی سره دی اینما کانو چې دوی کوم ځای کې دي دا د هغه شهید ذات هر څه ویني هر څه اوري او د هر څه په خپل علم کې راګیر کړي دي وایي تاسو ته قیسه نه ده معلومه د هغه زنانه چې راغله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او شکایت یې وکړو د چا شکایت یې د خپل خاوند وکړو د خپل خاوند د اوس بن صامت رضی الله عنه شکایت یې وکړو چې یا رسول الله اخو ما ته ویلي دي چې ته زما دپاره داسې یې لکه خور یا مور څه حال یې راوباسه حاصل د قیسې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ځان نه خبرې نشم کولی او په هغه وخت کې دا مشوره وه چې چا داسې ووایي ښځه پې څه شوه حرامه شوه بس حرامه ده ته په هغه باندې حرامه هغه وی یا رسول الله بچي مې دي که دې خاوند ته یې پرېږدمه نو تربیت یې ګډوډ کېږي که ځان ته پرېږدمه جو وږي کېږي ته څه حل له وباسه هغوی څه حل له وباسه
نو هغې په جړا جړا کې ورته ویې ژړل وایي زه خپل شکایت الله ته کوم هغه شهید ذات سره خپل شکایت درج کو الله آیتونه نازل کړو لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها يقينا واورد الله وینا دغه زنانه چې شکایت کو یا چې باس مباحثه کوله تا سره په باره د خپل خاوند کې وتشتکي الى الله او شکایت یې وکړو الله ته والله يسمع تحاوركما الله ما اورېدي ستاسو خبرې اترې په عرش ته پاسې د خبرې اترې دا ویې اورېدي ځکه عایشه رضی الله عنها وی پاک دی دغه ذات او ډېر اوچت شان والی دغه ذات وی زه د دغې کوټې نه اخوا په دې دویمه کوټه کې وم او د هغې دا خبرو ته مې غوږ ایښود خو څه خبرې راتلې او څه نه راتلې او الله د عرش نه وی ما واورېدوي دا دغه شهید ذات چې ورته ویل کېږي الشهید الشهید چې څه شی ترې نه غیب کېږي هر شي باندې پوهه دی او دغه شان شهید دی په معنی د دې چې الله سبحانه وتعالی ګوایي م ورکوي الله د څه شي ګوایي ورکړې ده په قرآن کریم کې اووه خبرې دي چې الله یې ګوایي ورکړې ده د فایدې د ساتي الله د اووه خبرو ګوایي په قرآن کې په خپله ورکړې ده او شهید په معنی د ګواه هم راځي یو ګوایي الله د توحید کړې ده څنګه شهد الله أنه لا إله إلا هو الله وی زه په خپله ګوایي کوم د دې خبرې چې زما نه علاوه د عبادت حقدار څوک نشته نو دا د الله ګوایي ده په توحید باندې دویم الله ګوایي ورکړې ده په د قرآن کریم په حقانیت باندې الله ګوایي ورکړې ده لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه الله وی زه ګوایي ورکوم په دغه څه باندې دا کوم چې تا ته نازل شوي دي چې دا ما نازل کړي دی او د حق کتاب دی دې ګوایي زه ورکوم څو خبرې شو دوه درېیمه خبره چې الله یې ګوایي ورکړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت ګوایي ورکړې چې او دا رښتینی پیغمبر دی وکفا بالله شهیدا او الله پوره دی ګواه په دې خبره باندې په څه باندې محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی الله وایي زه یې ګوایي ورکوم څو خبرې شوې درې کمې کمې تا ته یاد دي تا ته نه تا ته یو بګي ذکر کړي هلکه عارفه ته یاد دي ها توحید بل ها قرآن کریم په حقانیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت په حقانیت باندې تودې درس ته ویښ اوسئ هسې کېناسته درس ته هغه خبره شو لږ ساعت مخکې مه ووایي او ځکه زه بر بر دې ملګرو ته دا ووایم چې مخکې هغه کسان کېنئ چې کوم شوقین د علم ډېري په نسبت د هغو چې کوم نه هغه دې شاته کېني موږ چې کله به اوسه پورې زه وړوکی طالب علم یم او د مرګه پورې به یم خو د دې علماو سره چې کله موږ کېناستو په درسونو کې نو طریقه دا وه چې کوشش به دا و چې کوم سړی به د شیخ د کرسۍ خوا کې کېني او کوم سړی به د ټیبل سره خوا کې کېني وجه څه ده په دې کې فایدې دي یو فایده دا ده چې دومره نږدې یو سړی مسله واوري نو بیا ترې نه هېرېږي دویمه دا چې دغه ځای کې سړي ته خوب نه ورځي ویښ ناسي درېیم دا د استاز په نظر کې هم راشي لکه چېرته دعا کې خاص شاګردانو ته یا وایي چې زموږ خاص شاګردان نو دی پکې هم یادوي څلورم به موږ هرس دې دپاره ډېر کوو چې شیخ به د کتاب شرحه کوله نو دا کتاب یو قاري وایي او هغه به یې شرحه کوي نو موږ به دا وي که چېرته نظر یې په موږ پرېوځي وایي چې نن ته ووایه نو دا غټ شرف دی د خپل استاز په مخ کې کتاب ویل او هغه یې شرحه کوي دا لوی شرف دی د دې لپاره به یو دغه جوړ کوم چې په آخره کې ناست یو هغه به الله بخښلي وو
موږ ته پته وه چې دا پکې نه دي هغه به شاته ناست و ډډه به لګولې چې چا به دې چور غوندې کې کتو چا به ستنه کته چا به داسې دا پوست د ډډې دا ځای کتو دا غریب به بس ناست و درس کې اخره کې چې فارغه شو به شهاده ورکړه چې دی ناست و پلانې رحمه الله جومات کې به کېناستو بس نو که دغه ګوی وه دا ګوی به موږ هم ورکړو چې پلانې حفظه الله یا رحمه الله به په درس کې ناست و